سلامونه دوستانو، نیک هیلې او احترامات مو ومنئ. تازه به تاسې لیدلی چې په فیسبوک باندې ځینې کسان پوسټونه کوي او د میټا له کمپنۍ څخه یوه ځانګړې غوښتنه لري. هغه غوښتنه که په لنډو ټکو کې ووایو، میټا ته وایي چې د دوی ذاتي تصویران او ویډیوګانې باید د میټا په جوړښتونو کې استعمال نشي، یا که په بله اصطلاح یې ووایو، هغه تصویران یا ویډیوګانې چې په مصنوعي ډول په مصنوعي ذهانت جوړیږي، په هغې کې باید د دوی اصلي تصویر یا ویډیو څخه استفاده ونه شي. په همدې موضوع یو لنډ بحث کوو چې دغه پوسټونه کول پر فیسبوک ګټه لري او که نه. په دوه برخو کې درکوو، یو د انټرنیټ له عمومي اصولو څخه او دوهم له میټا څخه خپله ځانګړې پوښتنه کوو چې دوی په دې اړوند څه وایي. دغه انټرنیټ چې موږ او تاسې استعمالوو دا له دریو برخو څخه جوړ شوی: سرفیس ویب، ډیپ ویب اینډ ډارک ویب. که د فیصدي په لحاظ یې ووایو، 4% انټرنیټ سرفیس ویب تشکیلوي، 90% انټرنیټ ډیپ ویب تشکیلوي او 6% انټرنیټ په ډارک ویب کې شتون لري. زما خبره کولی شي په دې تصویر کې هم مشاهده کړئ. د غره هغه برخه چې له اوبو څخه پورته ده، ټول خلک یې ویني، دې ته وایي سرفیس ویب. د غره هغه برخه چې په اوبو کې دننه ده، لږ خلک یې ویني یا هر څوک یې نشي لیدلی، دې ته وایي ډیپ ویب. او د غره هغه برخه چې په اوبو او ځمکې دواړو کې دننه ده، دې ته وایي ډارک ویب. دغه معلومات او ډیټا چې موږ یې پر فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، واتساپ یا په نورو سوشل میډیا باندې خپروو، دا ټول په سرفیس ویب کې شتون لري، یعنی هر کس کولی شي چې له دې څخه لیدنه وکړي. مخکې مو ویلې چې سرفیس ویب یوازې د انټرنیټ 4% برخه تشکیلوي. نو په سرفیس ویب کې ټول هغه ډیټا یا معلومات شامل دي چې د هغې په اړوند موږ هم غواړو چې خلک ورباندې پوه شي، یعنې په هغې باندې کوم بندیز نشته، لکه د یو چا د شخصیت په اړوند عامې خبرې. ډیپ ویب چې د انټرنیټ 90% برخه تشکیلوي، په دې کې د ټولو ویب سایډونو، که هغه فیسبوک ده، ټویټر، ټیک ټاک وغیره، یوټیوب، څومره سوشل میډیا پلیټفارمونه یا له دې څخه علاوه څومره نور ویب سایډونه چې دي، دا ټول په حقیقت کې په ډیپ ویب کې شتون لري، چې د دې په هکله هر کس معلومات نشي ترلاسه کولی. یوازې اړوند کمپنۍ کولی شي چې دغه معلومات یا ډیټا خپره کړي. نو د فیسبوک په دې پوسټونو کې خلک له ډیپ ویب څخه غواړي چې د دوی شخصي معلومات، یعنی انځورونه او ویډیوګانې باید سرفیس ویب ته ښکاره نشي. دریمه برخه چې ډارک ویب و، د هغې په هکله تاسې حتما په یوټیوب کې معلومات وګورئ. ډارک ویب د انټرنیټ تر ټولو خطرناکه برخه ده، یا ګینګ سټار چې ورته وایي، یا ریډ سیل ورته ویل کېږي، چې د دې په هکله باندې هر څوک معلومات نه لري. دا د انټرنیټ د جرایمو یوه لویه او د خلکو له سترګو پټه دنیا ده. خلاصه دا چې ډیپ ویب هیڅکله خپل معلومات سرفیس ویب ته نه ورکوي. کله چې همدا پوښتنه موږ له میټا څخه وکړه چې تاسې رښتیا د خلکو شخصي انځورونه یا ویډیوګانې په خپلو پلیټفارمونو کې استعمالوئ او خلکو ته یې په مصنوعي ذهانت په شکل باندې وړاندې کوئ، میټا له دې کار څخه کلک انکار وکړ. میټا وایي چې د خلکو شخصي معلومات ټول له دوی سره خوندي دي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د چا له شخصي معلوماتو څخه پرته د هغه کس له اجازې نه استفاده وکړي یا کار ورڅخه واخلي، چې دا عملاً یو جرم او د میټا پر وړاندې یو غیر قانوني کار ده.